مارک میلی وایي که افغانستان کې ترهګري ډلې راپورته شي موږ به اقدام وکړو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي که په افغانستان کې ترهګري ډلې راپورته شي امریکایي ځواکونه به یې پر وړاندې اقدام وکړي. نوموړي چې د امریکا سنا جرګې ته خبرې کولې وویل چې د داعش په ګډون ترهګري ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو بیا تنظیمولو هڅې کوي خو تر اوسه نه دي بریالي شوي. دغه امریکایي جنرال تر دې مخکې ویلي و چې دغه ډلې به په راتلونکو 2 تر 3 کلونو کې د امریکا خاورې ته ګواښ پیښ کړي. هغه زیاته کړه ترهګرو ډلو تر اوسه د امریکا خاورې ته کوم ګواښ نه دی متوجه کړی خو نوموړی وایي دوی یې له نږدې څاري. تر دې مخکې د افغانستان سرپرست حکومت ویلي و چې داعش په فزیکي او عامه توګه په افغانستان کې هیڅ ځای شتون نه لري. د اسلامي امارت مرستیال بیان انعام الله سمنګاني په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي و چې داعش یوه پدیده چې پخوا په افغانستان کې یو ستر ګواښ بلل کېده خو اوس د هېواد په هر ځای کې فزیکي یا عام حضور نه لري. قدرمنو لیدونکو تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.